د افغانستان بانک لخوا د شمال زون مرکز مزار شریف کې مالی خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په موخه ولسي غونډه او سیمینار ترسره شول. د یادې غونډې موخه په هیواد کې د نغدو پیسو د راکړې ورکړې کمول او برقي حالت ته اړول وو. د افغانستان بانک د عمومي مرستیال په مشرۍ د دغه ادارې یو لوړپوړي پلاوي بلخ ته د خپل سفر پر مهال مالی خدمتونو ته د اسانه لاسرسي د ځایي اقتصادونو د پیاوړتیا د اداینې برېښنایي کولو تر عنوان لاندې غونډه کې ګډون وکړ. یادې غونډه کې چارواکو وویل اسلامي امارت په ټول هیواد کې هڅې پیل کړي دي ترڅو د افغانۍ د ثبات لا ټینګښت او پیسو ته د خلکو د اسانه لاسرسي لپاره برېښنایي سیستم فعال کړي. چارواکو زیاته کړه چې د همګړۍ دغه سیستم په شمیر خصوصي ادارو، بانکونو او مؤسساتو کې فعال شوی دی او عامو خلکو ته په دغه سیستم د پوهاوي په موخه په مزار هوټل سوداګریز مرکز کې نندارتون پرانستل شوی چې 3 ورځې به دوام وکړي. او همدارنګه د کارتونو په برخه کې اسانتیاو د داینیزو سیستمونو د پراختیا په برخه کې همکاران چې راغلي دي نمایندگان موجود دي. دوی به له هغې سره څوک چې اړتیا ولري مکمل معلومات به ورکوي. همدارنګه د سیستمونو د پراختیا څخه چې موږ یادونه کوو دا د معاشاتو او لګښتونو د انتقال په برخه کې چې زموږ درانه هیوادوال په تیره بیا د دولتي اداراتو کارمندان له ستونزو سره مخ وو. د دې سیستمونو په وسر سره به زموږ دولتي چارواکي همدارنګه مامورین او هغه کسان چې رسمي دندې لري د دوی د معاشونو په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. دوی به وکولی شي چې حتی په خپلو کورونو کې او په خپلو سیمو کې او یا هم په خپلو لرې پرتو سیمو کې او یا لرې پرتو ځایونو کې چې دوی دندې ترسره کوي هغلته خپلو معاشونو ته لاسرسی ولري. چارواکي وایي دغه سیستم کولی شي له دولتي او غیر دولتي کارکوونکو سره د معاشاتو په اسانه ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او له فعالیت سره به یې وکولی شي چې معاشونه د بانک پر ځای د خپلو بانکي کارتونو په مرسته له نږدې سوپرمارکیټونو څخه ترلاسه کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تادیاتي سیستمونه د هر هیواد د مالي زیربنا یو اساسي برخه ده چې د پیسو لیږد او د حسابونو چارې اسانه کوي، اقتصادي ثبات ته وده ورکوي او د بانکي سکتور مؤثریت زیاتوي. دا سیستمونه د خلکو، سوداګریو او حکومتونو ترمنځ په مالي راکړه ورکړه کې خوندیتوب او شفافیت رامنځته کوي. همدارنګه د سوداګرو لپاره تادیاتي سیستمونه د پیسو د لیږد سرعت زیاتوي او د نغدو پیسو د مدیریت لګښتونه کموي چې له دې سره سوداګریز فعالیتونه لا اغېزناک او مؤثر واقع کېږي. ورته مهال یو شمېر سوداګر د بانکي سیستم له برېښنایي کېدو هرکلی کوي او ژر تر ژره یې د پلي کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په هیواد کې د دغه سیستم فعالیت په سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي او سوداګري به په عصري سیستم بدله کړي. این سیستم سرعت معاملات اقتصادی ما را بالا برده باعث رشد اقتصاد کشور ما خواهد گردید. با توسعه این سیستم از حضور فیزیکی در بانک‌ها، انتظاری در صف‌های طولانی و از پر کردن فرم‌های مختلف مردم ما نجات یافته از ضیاع وقت، کندی تحرکات اقتصادی جلوگیری به عمل می آید. په همدې حال کې د بلخ ولایت ځایي چارواکي دغه ولایت کې د یاد سیستم د پلي کولو برخه کې د افغانستان بانک مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او وایي چمتو دي چې خلکو ته په نورو برخو کې هم اسانتیاوې رامنځته کړي. مقام ولایت بلخ متحد است که در هنگامی که در افغانستان بانک و سایر نهادهای زیرربط زمینه دسترسی عادلانه و آسان به مردم به خدمات مالی و بانکی را فراهم سازد، ما تلاش خواهیم کرد که تا نه تنها خدمات بانکی گسترش باید بلکه مردم در استفاده از این خدمات نیز آموزش ببیند. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې تیر کال د هیواد په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې خدمات پیل کړي دي او هڅه کوي چې ټولو ولسوالیو کې خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو په موخه څانګې پرانیزي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، بلخ، مزار شریف.